نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې په دې دروازه څوک رادننه شو هغه جنتی دی. یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرامو سره په مسجد نبوي کې ناست وو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی په دې دروازه چې څوک وس رادننه شو دغه کس جنتی دی. په دې چې څوک رادننه شو دا جنتی دی. صحابه کرامو انتظار کو چې اوس په دې دروازه به څوک رادننه کیږي. ناڅاپه وکتل چې عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ په دروازه رادننه شو. چې رادننه شو صحابه کرام په پوه شو چې دا هغه صحابي دی چې چاته نبی علیہ السلام جنتی وویل. کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاسېدو صحابه کرام دته راټول شو. وی ته خو د ځان نه خبر نه کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو ستا متعلق د جنت زیری درکو تا ته خبر نه ته لا نه راغلی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې په دې دروازه څوک رادننه شو هغه جنتی دی. مونږ کتل چې په دې دروازه ته رادننه شوې نو دا راته ووایه چې ستا کوم عمل دی چې د هغې د وجې نبي علیه السلام فرمایل چې دا انسان جنتي دی. عمل دی کوم یو عمل دی چې هغه مونږ هم شروع کړو که نه کوم عمل ته کوې. عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه فرمایل زه خو ډېر عاجز انسان یم، زه خو ډېر کمزوری انسان یم، زه خو په ځان کې هېڅ څه داسې خبره نه یم چې د هغې د وجې نه نبي علیه الصلوۃ والسلام ما ته جنتي وویلو. ها وی په ما کې دوه خبرې دي کېدای شي نبي علیه السلام د هغې د وجې نه دا ویلي. په ما کې دوه خبرې شته دي. صحابه کرامو ته وفرمایل وی کومې دوه خبرې دي مونږ هم دغه تپوس کوو که نه دا خو راته ووایه. عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی فرمایل یو را پکې دا صفت دی که نه چې په دې زړه کې مې هېڅ یو مسلمان سره بغض نشته دی. دا زړه مې هر مسلمان ته صفا دی. زما په دې زړه کې داسې یو تن نشته دی چې زه درته ووایم چې هغه سره زما نالګي ده. په دې زړه کې مې هېڅ یو مسلمان ته خیر او بدي نشته دی. یو خو را پکې دا خوی دی. او دویم دا دی چې بې ځایه زه ډېرې خبرې نه کومه، چې د مطلب خبرې هغه کومه ورنه چپ ناست یم. صحابه کرامو ته وفرمایل وی دکه دوه صفات دي چې د دې وجې نه نبي علیه الصلوۃ والسلام تا ته زیری درکړو چې پلان کې صحابي څه دی جنتي دی. دا ډېر ښه صفات دي چې یو چپ پاتې شي او دویم په زړه کې چاته څه نه لري، بغض نه لري، کینه نه لري، حسد نه لري. زړه مسلمان ته پاک ساتي. یو صحابي راغی نبی علیه الصلوۃ والسلام لره وی د الله پاک پیغمبره داسې یو عمل راته وښیه چې د هغې په ذریعې سره زه جنت ته لاړ شم. داسې کوم عمل دی چې زه یې وکړم او زه پې جنت ته لاړ شم. نبي علیه الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل ای زما صحابي دا دوه کاره ډېر کوه. کم یو تقوا اختیار کا. څه اختیار کا؟ تقوا اختیار کا. او دویم ښایسته اخلاق. دا داسې دوه اعمال دي چې اکثر خلک به د دې د وجې نه جنت ته به ځي. تقوا اختیار کا، تقوا او ښایسته اخلاق اختیار کا. ډېر کله ته بعضې نیکان خلک داسې وي چې یقینا ډېر اعمال کوي، نیکو ډېر تقوادار وي خو اخلاق برابر نه وي، د چا سره په سمه خوله باندې خبرې نه کوي، طبیعت هر ټیم هر چاته خراب نیولی وي. نبي علیه الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل یوه تقوا اختیار کا. تقوا څه ته ویلی شي؟ تقوا دې ته ویلی شي د الله تبارک وتعالی نه په هر حالت کې یره، کو څوک وي او کو نه وي، په مجمع کې او کو ځان لئ د الله نه یره. دا تقوا ده. او ښایسته اخلاق. بیا هغې صحابي ته تپوس وکړو وی د الله پاک پیغمبره هغه کم څیزونه دي چې د هغې د وجې نه به اکثر خلک جهنم ته ځي. نبي علیه الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل ژبه او شرمګاه. دا دوه څیزونه داسې دي چې اکثر خلک به د دې د وجې نه جهنم ته ځي. په دې ژبه به ډېرو خلکو ته تکلیف ورکړی، په دې ژبه به ډېرو خلکو ته کنځلې کړي، په دې ژبه به د ډېرو خلکو سپکاوی کړی، په دې ژبه به ډېرې چغلۍ کړي، په دې ژبه به ډېر غیبتونه کړي وي، د ډېرو خلکو عزتونه به یې پرې خراب کړي. ژبه. دویم شرمګاه، ده به د دې حفاظت نه کړی. نو ژبه انسان لره خپل په کنټرول کې ساتل پکار دی، د ژبې حفاظت پکار دی. یو ځل نبي علیه الصلوۃ والسلام د اختر ورځ وه، د اختر مانځه ته روان و. په لاره باندې وکتل چې د زنانو یو ټولګی دی. نبي علیه الصلوۃ والسلام د زنانو دې ټولګي ته ورغی وی یا معشر النساء تصدقنا، ای د زنانو ټولګي صدقه ډېره کوئ، ډېره صدقه کوئ. وی ځکه چې په معراج په شپه باندې تاسو ما اکثر په جهنم کې لیدلی یې، صدقه کوئ ما تاسو ډېرې په جهنم کې لیدلی یې. زنانو تپوس وکړو وی د الله پاکه پیغمبره موږ دې ولې په جهنم کې ډېرې لیدلی یو؟ زمونږ کوم عمل داسې دی چې د هغې د وجې نه موږ جهنم ته تللي یو؟ نبي علیه الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل په تاسو کې 2 مرضه زیات دي، 2 مرضه به تاسو کې ډېر دي او د هغې د وجې نه به تاسو اکثر جهنم ته ځئ. کم یو ورته نبي علیه الصلوۃ والسلام فرمایل تکثرن اللعنه،
یو دا چې تاسو لعنت ډیر کوئ. لعنت څه ته ویلی شي؟ خیرو کولو ته، خیرو ته خیرې ډېرې کوئ. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی یو دا چې تکثرن اللعنه، تاسو لعنت ډېر لیږئ، خیرې ډېرې کوئ. زنانه خو لیدلي که نه په کور کې ماشوم ته خیرې کوي، چرګانو ته خیرې کوي، زناورو ته خیرې کوي، حتی تر دې پورې چې دا سیلی او باد پکې راشي دې ته پکې سپکې سپورې وي. داسې ده که نه بعض زنانو عادت دا دی او ماشومانو ته خو هر ټایم د دوی په خولې باندې خیري. ورک شي، لرې شه، مردار شي، ورک شه، تنګ کړي دو، ټوله ورځ د دې په خوله باندې څه وي؟ خیرې وي. نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل یو دا چې تاسو خیرې زیاتې کوئ، خیرې. او دویم ورته نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل وتکفرن العشیر، د خاوند ناشکري ډېره زیاته کوئ. خاوند یې ورسره ټول عمر ښه کړي وي، ښه کړي وي، خو یو ورځ چې ورله یو خبره ومني وي ستا په دې کور کې ما چېرته ښاده ورځ لیدلې ستا سره چې د ما ښاده ورځ نه ده لیدلې، خو چې راغلی یم نو ستا سره ټوک ټوک او زرې زرې شومه، دا خبره ورته کوي. اگر چې په کور د پلار په کور کې د ډوډۍ درک نه لګېدو، خو خاوند ته څه وایي ما خو هغه د بادشاهي ژوند کو ستا کره څه دي، ستا کره څه دي، ستا کره خو ما چېرته ښاده ورځ نه ده لیدلې. اگر چې هلته به چېرته ډېر په غربت کې او په ستړو کې ژوند تېرو، خو خاوند که ورله هر څومره راحت او مزې نه وله ورکړي، خو چې یو کار ترې غلط وشي نو دا وایي ما ستا کره ښاده ورځ نه ده لیدلې. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی ای زنانو په جهنم کې مې د دې دوو اعمالو د وجې نه ډېرې لیدلې. کم یو دا چې لعن طعن ډېر کوئ، ژبه بې ځایه ځای استعمالوئ، او دویم د خاوند ناشکري ډېره زیاته کوئ، د خاوند ناشکري ډېره زیاته کوئ. نو به هر حال ژبه چې دا ډېره په کنټرول کې استعمالول پکار دي. د دې وجې نه انسان ته د ژبې د لاسه ډېر مصیبتونه هم جوړېږي، هم په دنیا کې په مصیبتونو کې، هم په آخرت کې په مصائبو کې، په مصیبتونو کې.